خیټه باندې والدا مقدمه وچلیدا یو صحابي رضی الله تعالی عنہ مه تراغه دا الله محبوب علیه السلام والسلام دا زنانه ما قتل کړی دا په خنجر په خیټه ما وهلیدا تاسو شو دا دی ولی والی اے دا الله محبوب دا پردی زنانه نه دا دا گاون زنانه نه دا زما خپل بیبی دا د دې د پتن زما د ګل پشان دو بچی دا زما خپل بیبی دا پیغمبر فرمایي ولید قتل کړه اے دا الله محبوبا مینا میں موسر ډیر دا محبت میں موسر ډیر دی دو د ګلونو تکي بچیم را ترا کړی دی لیکن اے دا الله محبوبا دویشتا سو پشان کې ګستاخانه الفاظ استعمال کړو بیگا د کله شپشوا د شپې میں خنجر را واغستو یو طرف ته سوچ کو د بیبي مینا دا یو طرف ته د بچو مینا دا یو طرف ته د بچو د سرنا سایه اغسلی لیکن بل طرف ته زمانه محبوب صلی الله علیه وسلم د عزت او د ناموس خبر دا سوچ کے پرے وطم برا آسمان تبیو قتل ربا عجیب امتحان دے ربا پر امتحان کے میں پاس کے لیکن جو میں قتل الحمدللہ دا محبوب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم منا زماد بے بے بمین مانی حاویشوا زماد بچود بمین مانی حاویشوا خنجر میں روا غستو او دنیا اسلام او دنیا انسانیت تمنا خبروں کو دلا چکل زماد پیغمبر دا ناموس خبر راشی زماد پیغمبر دا تحفظ دا تقدس خبر راشی بیبین بے قربان دا اولادم قربان دے استعدادم قربان دے طول صلاحیتنا و انشاءاللہ پدے خبر باندے لگی منگمن اغیار تدا خبر کول وارو تدے پاٹک پدے جماعت کے دے مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ ہو منگوتا سب انشاءاللہ قل رب کائنات سردا وعدکو ربا کہ صحابہ کرام خپل بچی دا پیغمبر دا ناموس دا پارا قربان کړه ربا کہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شپیل لگیانا سلور بچو تا دعوت ورکی دا پیغمبر دا ناموس دا پارا پاہیمانی دا قربانی دو دا پارا الحمدللہ سلور وانا بچی سباتا میدان جہاد کے شہیدان شو چی خبر راگے الحمدللہ اویل ننن ممنگم تاسو رب سروادکو ربا کستا دا پیغمبر دا تقدس و دا تحفظ دا ناموس دا پارا زماد سر دا کٹکولو قربانی رات لا قربانوں میں انشاءاللہ سوک سوک دیتا تیار دی انشاءاللہ دعانا لا سنجوت کے منگا تیار ہوئی انشاءاللہ باہر حال چندہ قربانی وقت رازی دیتا وقت تیار ہو داغینا مخ کے بیا جزانا اپیل کو دا پروگرام آخرہ پوری با انشاءاللہ تغشان نظم و ضبط سر ناس و ناس و ناس انشاءاللہ